رسول الله وبعد. سورة فاطر و د دینه مخکې چې سورة فاطر شروع کو د سورة سبا مناسبت اخرنی سر د اولنی سر سره هغه نو بیان شوی. نو په اوله کې د سورت په اوله کې د مشرکانو انکار بیان شوی چې هغوی قیامت نه مني. اخره کې سورت په اخره کې الله وی چې وی منو وقالوا آمنا به، موږ دا خبرې ومنلې، خو صرف دومره ده چې دې شي کې ومنلې چې هلته منل فایده نه ورکوي. سورت فاطر، سورت فاطر د دې بل نوم دی سورة الملائکه. سورة الملائکه او دا مکی صورت تے سلور پینزه سلویخ پدی کی آیتون دی، پینزه درشم دے دا مصحف دا ترتیب مطابق، او دری سلویختم دے باعتبار دا نزول دی که اللہ رب العزت دا خپل قدرت نخی بیان کری دی او آغا خبری کری دی چی دا غید لاسا دا اللہ تعظیم او دا غنه یرا دا د مؤمن په زړه کې ډیریږي او په الله به د ایمان ډیریږي. موضوعات دې کې د غرور اسباب بیان شوي او انسان په څه دوکه کیږي، او دا خبر به کې بیان شوي ده چې الله د مخلوق نه بیزاره دی. د قرآن په باره کې خبره شوې ده چې دا یو لوی نعمت دی، د الله د قدرت نخی. کائنات کې سوچ او فکر، د الله په مخلوقاتو کې سوچ، او د کافرانو انجام او د مؤمنانو انجام دا پکې بیان شوی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله طول صفتنا د کمال خاص الله لردی، فاطر السماوات والارض نوی پیدا کون که د اسمانونو د ځمکې دی، جاعل الملائکة رسلا ګرځون کې د ملائکو د استازي، اولی اجنحه خاوندان د وزرو، مثنا وثلاث ورباع دو دو او دری دری او سلور سلور، یزید فی الخلق ما یشاء زیاتی په پیدایش کې څه چې وغواړي، ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. ما ویلو چې دې صورت کې د الله د قدرت نښې او معرفت بیانېږي، او شروع یې دغې نه وکړه چې د الله د عظیم مخلوق ته وګوره، ملایکو ته چې د هغه د وزرو خاوندان دي، د بعضو دوه دي، د بعضو څلور دي، د بعضو درې دي، د بعضو د هغې نه زیات دي، لکه جبریل علیه السلام 600 وزرې دي، او د بعضو ملایکو د دې نه زیاتې وزرې دي. نو د الله مخلوق ته چې الله یې څنګه کوي. یا ما یفتح الله للناس من رحمه، هغه څه چې راکولو کړي الله خلکو ته څه رحمت، فلا ممسک لها نو نشتی څوک بندونکی هغې لره، وما یمسک او هغه چې الله یې بند کړي فلا مرسل له من بعده نو نشتی راکولونکی هغې لره وروستو د بندولو د الله نه، وهو العزیز الحکیم او هغه الله زورور حکمتونو واله دی. دوا کې موږ وایو که نه اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، دا کې هم دقه معنی ده. یا ایها الناس ای خلکو، اذکروا نعمت الله علیکم رایت کئی نعمتون دا اللہ پتا سباندی، هل من خالق غیر الله
أيشتي سو خالق سوى دلانا يرزقكم من السماء والأرض چی رزق در کی تاسو تا دا اسمان نو دزمکینا لا إله إلا هو نشتی حق دار دا بندگی سوا داغنا چی دا اللہ نا علاوه سوک دا کار نشی کولے نو بیا دا عبادت حق دار صرف آغا دے فأنا تؤفکون نو سنگا گرزولے کی گئی دا حقنا دا چی کم دا حقنا ووڑی نو اللہ وی دی سی مخ کی مو یواز استا پا امت کی ندی وَإِن يُكَذِّبُوك او کدروغ جنو گنی دویتا فقد كذبت رسل من قبلك نو یقینا دروغ جن گنلے شوی دی رسولان مخکستانا وإلى الله ترجع الأمور او خاص اللہ تور گرزولے کیگی کارونا التو بے پتلک یا ایوها الناس اے خلقو ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ حق وعد دا چی قیامت راتلو والدے و حرصب اللہ توپس کی فلا تغرنکم الحیات الدنیا ندوک دینکی تاسو جون دنیاوی ولا يغرنكم بالله الغرور او دوک دی در نکی تاسو در پا اللہ باندی دوک در کون کشی سشیری تاسو دا اللہ نا وانڑی دا مطلب دے دی نو یو آگا چی منگ اڑی دا اللہ نا و منگ لدوک رکی اگا شیطان دی ان الشیطان لکم عدو یقینا شیطان ستاسو دشمن دے فاتخذوه عدوان ونسید لر دشمن یو پا جب ویل لی چی دشمن دے یو دشمن نیو دی اللہ وی دشمنی ونیسی صرف دانی چی بخلا باندیوی چی زمان دشمن دے و دا دے و دا گت نانا اللہ وی نیسی دشمن چی ستاسو دا کارون نا پتو لگی چی اوتر شیطان دشمن گرنی انما يدعو حزبا یقیننا غرابلی دلخ پلا ليكونوا من أصحاب السعير تشيغوا دور والونا الذين كفروا لهم عذاب شديد هاگا کسان چی کفر کڑے دے اگوی لرا عذاب سخت دے شیطانم تقواری چی کفرو شی او داخلک جہنم تلارش والذين آمنوا وعملوا الصالحات او آغا کسان چی ایمانی راولے دے و عملونے کڑی دینیک لهم مغفرة و اجر کبیر اگوی لرا بخند و اجر دے لوی وسلوی دویو شانشی کے دے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا آیا بس آغا سوک چی خیسته کڑی شوی دی آغا تا بد عمل دا آغا نوینی آغی لرا خیسته یو سڑی دی چی بد عمل ورطا خیسته دی یو پا ہدایت تی دوانه یو شان دی نیشی که دی نزکوی فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نو یقینن اللہ گمراہ کئی چالر چیو غواری او ہدایت کئی چاہت چیو غواری فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لار دین شی ساستا پا دوی پسی دا وجد افسوسنونا ہدایت و گمراہی دا اللہ پلاس کید نو تزان ممڑکو دا غم دلاسا ان اللہ علیم بما يصنعون یقینن اللہ پوہ دے پاگ کارونو چی دوئی کئی او سنگ بپوہ نئی او غیر دی دومر طاقت خاون دے واللہ الذی ارسل الریاح او خاص اللہ غزات تے چرالیگی ہواگانی فتثیر سحابا نپورتکی وریزی فسقناه الى بلد میت نوچلو منگا غیو خار وچتا یا ویشڑو یا روانیکو فأحيينا به الأرض بعد موتها
نو را ژوندی کو په هغې سره ځمکه وروستو د وچوالي نه. مخکې الله وایي چې هدایت او ګمراهي د الله په لاس کې. دلته اوس وایي څنګه چې زه دا وچه ځمکه را ژوندی کوم نو دغه شان زه دا مړه زړونه هم را ژوندي کولی شي. كذلك النشور دغه شان به دوباره پیدایشي ستاسو. دا د الله طریقه ده. ځای په ځای زموږ مخې لراله چې کله هم د ځمکې د ژوند خبره وکړي نو قیامت ورسره رایادوي. من كان يريد العزة څوک چې غواړي عزت فلله العزة جميعا نو خاص د الله په اختیار کې د عزت ټول عزت د الله په اختیار کې. عزت که غواړي د هغه الله سره به رابطه جوړی. الیه یصعد الکلم الطیب خاص هغه ته ورخیږي کلمې پاکې خبرې. دې کې دنه ټولې پاکې خبرې رالي چې د الله خوښې. والعمل الصالح يرفعه او عمل نیک پورته کوي الله هغې لره ځان ته چې د پیغمبر په طریقه برابري. ګوره وي عزت ټول د چا سره دی؟ د الله سره دی. بیا دا خبره وکړه والله اعلم. خو دې کې اشاره دی دې ته چې د عزت د میلاوېدو یوه لار دا ده چې ته پاکې خبرې کې او پاک عمل کې. نو بله فایده دې کې دا ده چې الله په عرش د پاسه دی ځکه چې عمل ورته ورخیږي. ځکه ګوره قرآن کې هم دې مسلې ته اشاره ده او حدیث کې هم دي. اسمان کې دا کومه دروازه چې په دې باندې نیک عمل خیږي دا په نیک بنده پسې جاړي د مرګ نه بعد نو هغه دې د لاس چې هغه دروازه باندې بیا نور عمل نه ورځي بر. والذین یمکرون السیئات او هغه کسان چې چلونه جوړوي د بدو کارونو لهم عذاب شدید هغوی لره عذاب سخت دی. معنی ده چې دوی عذاب د عذاب هم حقدار دي او د عزت برخه د دوی نشتی. ومکر اولئک هو یبور او چلونه د دې کسانو به تباه کیږي پالتو چلونه دي. والله خلقکم من تراب او الله پیدا کړی تاسو د خاورې نه ثم من نطفه بیا د نطفې نه ثم جعلكم ازواجا بیا وګرځولی تاسو جوړې وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه او نه پورته کوي یوه زنانه په خېټه کې او نه زیږوي هغه مګر په علم د الله سره. زنانه چې خېټه کې کوم ماشوم اوچتوي یا دغه ماشوم پیدا کیږي د دې ټول هر څه علم د الله سره دی. وما يعمر من معمر او عمر نه ورکړی کېږي یو عمر ورکړی شوي ته ولا ينقص من عمره او نه کمولی کېږي د عمر د هغه نه الا فی کتاب مګر دا په کتاب کې دي. دا ټولې خبرې لیکلی شوي دي د الله سره. ان ذلك علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې اسان دی. وما يستوي البحران او ندی برابر دو دریابونه هذا عذب فرات دا یو خوږ دی ډېر خوږ دی سائغ شرابو په اسانۍ سره تېرېدونکي دي اوبه د دي. وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی تریو دی. ومن كل تأكلون لحما طريا او د هر یو نه خورئ تاسو غوښه تازه. وتستخرجون حلیة تلبسونها او راوباسئ کالی چې اغوندئ تاسو هغه. وترى الفلك فيه مواخر او اینی به ته کشتۍ په هغې کې شلونکي د اوبو دي. لتبتغوا من فضله د دې دپاره چې ولټوئ تاسو د فضل د الله نه. ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. دا واضح دي د آیتونه نو دې تفصیل ته ضرورت نشته.
صرف دومره د بعضو علماو دا ویلي دا خو د الله د قدرت نښه بیان شوه چې دوه دریابونه دي او یو بل سره یو ځای روان دي او فرق ته وګوره. بعضو علماو دا ویلي دي وی دلته مطلب د مؤمن او د کافر منځ کې فرق څنګه چې ظاهره کې دا دوه دریابونه یو شان دي نو دغه شان دا کافر او مسلمان هم یو شان دي، فرق دننه دی. نو د هغه یو دریاب خوږ دی دا بل دریاب تریو دی، نو دغه شان دا مؤمن او کافر دوی کې فرق دی. یولج اللیل فی النهار ننباسی شپه په ورځ کې، ویولج النهار فی اللیل او ننباسی ورځ په شپه کې، وسخر الشمس والقمر او تابع کړي دي نور او سپوږمۍ، کل یجری لاجل مسمى ټول روان دي تر نیټې مقررې پورې. ذلکم الله ربکم دغه صفاتون والا الله دی رب ستاسو دی، له الملک هغه لره باچایي ده، والذین تدعون من دونه او هغه کسان چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه، ما یملکون من قطمیر اختیار نه لري د پوستکي د هډوکي د کجوري د الله نه علاوه چې د عظیم رب هم پرېښودی دی او چاته پراته نو د هغه په لاس کې دغه طاقت هم نشتی. من دونه کې څوک رالو؟ ټول مخلوق راغی، هر څوک چې رابلي نو دومره طاقت هم نشتی چې د کجوري د هډوکی نه دی، کجوري به یې دانه کې چې را هډوکی په دې له پاسه را سپین پوستکی نری دغه دلم نشي درکولی. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم که تاسو آواز وکئ دوی ته نو نه اوري آواز تاسو. اوله خبره دا ده چې اوري نه، نو دلته خلاصه د دې مسلې چې مړي اوري او که نه اوري، نو اصل دا دی چې مړي نه اوري الا کومو ځایونو کې چې الله او د الله رسول ویلي هلته اوري، بس دغه باندې زموږ ایمان دی. نو یو طرف ته به نه اوري چې یاره بلکل نه اوري. او زموږ په دې ملک کې دا بعض دي دا منکرین د احادیث هم د هغوی نه پیدا کېږي، اکثر هغوی کې پیدا شو. ولې ځکه چې د اول نه دې قصو سره عادت دي د حدیثونه تاوی را تاوی قبر عذاب او مړي نه اوري او نه اوري او نه اوري. تو ته بس حدیثونه پیش کړي چې دې کې خو داري چې اوري، لکه مثال کې د خپو قدمونه هغه آواز اوري. بدر کې چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړو ته خبرې وکړې وروسته مشرکانو ته هغه یې واورېد. دا یو څو ځایونه خو دي که نه، نو دوی دغه حدیثونه تاوی را تاوی وایي دا صحیح نه دي. اکه مرض پکې پاتې شي وروسته دې بیا بلکل منکر شي. او نه به دا وایي چې مړي اوري هر وخت او داسې اوري څنګه چې دا ژوندي اوري دا هم په ګمراهۍ کې دي. نو مړي اصل دا دی چې نه اوري او کله کله اوري، خو هغه ځایونو کې اوري چې هغه الله او د الله رسول خو اوري دي. ولو سمعوا او که بالفرض واوري، دا د پوه کولو دپاره الله وایي ولو سمعوا او که بالفرض واوري ما استجابوا لکم نو قبولوالی نشي کولی تاسو لره. زه واورېده خو ستا دا خبره به څنګه قبلی سجري ته غواړې به د کوم ځای نه راوړي. ویوم القیامة یکفرون بشرککم او په ورځ د قیامت به انکار کوي د شرک ستاسو نه. ولا ینبئک مثل خبیر او خبر نشي درکولی تا ته په مثل د خبردار ذات. الله ځان یادوي، یعنی زما په شان تا څوک نشي پوه کولی. نو ځکه وایي یا ایها الناس ای خلکو انتم الفقراء الى الله، تاسو محتاج یې الله ته، تاسو ټول الله ته ضرورت لرئ، فقیران یې، غریبانان یې، کمزوري یې. والله هو الغني الحمید او الله بې حاجته ستایلی شوی دی. ان یشأ یذهبکم که وغواړي بوبځي تاسو، در الله قدرت دی او دلیل دی په دې چې موږ د الله په مخ کې هېڅ هم نه یو. ویأتي بخلق جدید
او رابولی مخلوق نوی وما ذلك على الله بعزیز او ندے دا کار پا اللہ باندی اسگران اللہ تا دا کار سگران ندے ولا تزر وازرة وزر اخرى او نه پورته کوي او پورته کوونکی بوج د بل چا د یو کس بوج الله په بل باندې نه ایږدي وان تدعو مثقلة الى حملها او که آوازو کې درون بوج والا خپل بوج پورته کولو ته لا يحمل منه شيء نو نشي پورته کېدی د هغه نه څه شی ولو کان ذا قربه اگر که خاوند د خپل ولی یعنی قیامت پورې داسې نشي کېدی چې یو کس د خپلو ګناهونو سبوج بل چاله ورکي اگر که هغه د ده په خپلوانو کې انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب یقینا ته یره ورکي هغه کسانو ته چې یریږي د رب خپل نه په غیبو یعنی دا خلک فایده اهلي معنه دا ده د یرې نه د یرولو نه فایده دا خلک اهلي چې کوم د خپل رب نه یریږي واقاموا الصلاة و پابندی د مانځه ومن تزکا او چا چې ځان پاک کو یعنی د ګناهونو نه او د بدو اخلاقو نه د بدو اعمالو نه فانما يتزکا لنفسه نو یقینا پاکول کوي د پاره د فایدې د خپل ځان لکه دا مخکې چې کوم عبادات ذکر شو د الله نه یره مونځ نو د دې سره انسان د ګناهونو نه پاکي نو الله وایي که چا ځان پاک کو نو د خپلې فایدې دپاره پاک کو وإلى الله المصیر او خاص الله ته ورګرځېدل دي اوس بیا د مؤمن او د کافر په منځ کې فرق بیاني موحد او د مشرک منځ کې وما يستوي الأعمى والبصير او ندي برابر ړون او لیدونکی ولا الظلمات ولا النور او نه تیری او نه رڼا ولا الظل ولا الحرور او نه سوری او نه ګرمي وما يستوي الأحياء ولا الأموات او ندي برابر ژوندي او نه مړي ان الله يسمع من يشاء یقینا الله اوري چاته چې وغواړي وما انت بمسمع من في القبور او نیت اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دي وردین اصل دا مسله وروته چې مړي نه اوري بیا ولې دلته الله دا خبره کوي نو الله وایي د کافرانو مثال هم د مړو دی څنګه چې هغوی نشي اورېدی دغه شان دوی هم نه اوري نو یو طرف ته مړ دی بل طرف ته ژوندی دی نو ځکه الله وما یستوي الاحیاء ولا الاموات موحد ژوندی دی مشرک مړ دی مسلمان ژوندی دی کافر په مثال د مړ دی نو دا یو شان نشي کېدی ان انت الا نذیر نه ته مګر یره ورکوونکی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا یقینا لیږلی موږ ته په حق سره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی وان من امة الا خلا فيها نذیر او نشتی یو امت مگر تیر شوی دی په هغې کې یره ورکوونکی هر امت کې الله پیغمبران لیږلي دي وان یکذبوک او که دوی تا ته دروغجن ووایي فقد کذب الذین من قبلهم نو یقینا دروغجن ویلي دي پیغمبرانو ته هغه کسانو چې مخکې و د دوی یعنی تا اولنی پیغمبر نه مخکې هم راغلی دي او تا اولنی پیغمبر نه چې تا ته دروغجن وایي هغه پخوانو ته هم دروغجن ویلی شوي دي جاءتهم رسلهم بالبینات راغلی و پیغمبران د هغوی ته یا راغلی و هغوی ته پیغمبران د هغوی په ښکاره معجزاتو بینات نه مراد معجزات دي وبالزبر او په خبرو د نصیحت یا د وعظ بعض علما دا معنی کوي وبالزبر یو معنی دا ده چې داسې خبرې راوړې وي چې هغه د وعظ او د نصیحت خبرې وي چا ویلی چې الزبر نه مراد کتابونه دي وبالکتاب المنیر او په کتاب رڼا والا سره ښکاره خبرې نو دا صفت شو چې داسې کتابونه الله ورکړي چې هغه څه وو هغه رڼا والا نو رڼا والا کتابونه د وعظ او نصیحت خبرې او ښکاره معجزات خو بیا یې ونه منله ثم اخذت الذین کفروا
بیا راونیول ما هغه کسان چې کفر یې کړی و فکیف کان نکیر نو څنګه شو عذاب زما هغوی لره هسې خو الله عذاب نه ورکړی هغوی د دې عظیم رب نه منکر و الم تر ان الله ای نه ګورې ته چې یقینا الله انزل من السماء ماء رالیږلي دي د اسمان نه اوبه فاخرجنا به ثمرات نو راوباسو موږ په هغې سره میوې مختلفا الوانها چې مختلف وي رنګونه د هغې د الله قدرتونه یې سوچ پکې کوئ ومن الجبال او د غرونو نه جدد بیض ټوټې دي سپینې وحمر او سرې مختلف الوانها مختلف دي رنګونه د هغې وغرابیب سود او د کارغانو په شان تک تور دي غرونو ته وګوره کنه سپین سره تور ومن الناس والدواب والانعام او د انسانانو نه او د زیندسرو نه او د څاروو نه مختلف الوانه كذلك مختلف دي رنګونه د دوی دغه شان ټول انسانان یو شان نه دي ټول څاروي ځناور یو شان نه دي په دې خبرو کې چې سوچ وکړو نو د الله نه به ویریږي خشیت الهي به دې په زړه کې پیدا شي نو ځکه وایي انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي د الله نه د بندگانو د هغه نه علما یعنی د الله په بندگانو کې چې الله نه ډېر یریږي هغه څوک دي هغه علما دي دلته دا خبره یاده کړئ علما هغه دي مراد دي چې هغه حق پرس علما دي او عاملین دي یعنی عملی کړی دي دې څه به اوس ته ماته یو څو مثالونه راکړي چې هغه چې دی او هغه چې دی او هغه چې دی نو دلته مراد هغه علما دي چې هغوی په علم باندې عمل کوونکي دي په علم چې عمل نه کوي نو هغه عالم خو د دې عامي نه هم بدتر شي عامي لا بیا هم غریب د الله نه یېرېږي خو دا ملا خو د کتابونو او د دې قصو سره ډېر پاتې شوی نو د زړه نه هغه یره وتې ده نو نه عمل شته او نه د الله نه یېرېږي دلته مراد هغه دي چې په علم باندې عمل کوونکي علما ان الله عزیز غفور یقینا الله زورور دی بخنه کوونکی دی ان الذين يتلون كتاب الله یقینا هغه کسان چې لولي کتاب د الله واقاموا الصلاه وپابندي کوي د مانځه وانفقوا مما رزقناهم او خرج کوي د هغه مالونو نه چې ورکړي دي موږ هغوی ته سرا وعلانیه په پټه او په ښکاره یرجون تجارة لن تبور امید لري د داسې تجارت چې هیڅ چرې به تباه نشي دا کامیاب تجارت دی یو کس یم چې ماته بیان کړي چې د تجارت کیسې دي نه 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 ته نه ته ووایه ته مونځ کوي نه صبر صبر مونځ کوي نفقه کوي او تلاوت کوي دا درې خبرې شو لیوفیهم اجورهم دې دپاره چې پوره ورکړي دوی ته اجرونه د دوی ویزیدهم من فضله او زیات ورکړي دوی ته د فضل خپل نه دا څوک چې دغه تجارت کې لګیا دي انه غفور شکور یقینا هغه بخونکی قبلونکی دی د کتاب خبره وشوه د قرآن نو الله د هغې باس کړي والذي اوحینا الیک من الکتاب او هغه چې وحی کړی د موږ تا ته د کتاب نه هو الحق هغه یقیني دی حق کتاب دی مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې د ده نه دي ان الله بعباده لخبیر بصیر یقینا الله په خپلو بندګانو باندې خامخا خبردار دی لیدونکی دی ثم اورثنا الكتاب بیا په میراث کې ورکو من کتاب الذين اصطفینا من عبادنا هغه کسانو ته چې غوره کړي دي موږ د بندګانو زموږ نه دا امت دلته کتاب نه مراد کوم کتاب دی قرآن دی الله وایي دا قرآن ما ورکو داسې خلکو ته چې هغه الله غوره کړي دي ځکه چې دا امت په ټولو امتونو کې څه دی
هغه غوره دی. ها خو دې امت کې خلک درې قسمه دي، اوس تاسو پکې ځان لټولی شئ. ښه اسانه خبره دلته شته. فمنهم ظالم لنفسه، نو بعض د دوی نه ظلم کوونکي دي په ځان خپل. دا هغه دی چې کوم کارونو ته الله ویلي دي هغه پوره نه کوي، او د څه نه چې منع کړی دی په هغې کې واقع کېږي، نو دی د ځان سره ظلم کوي او په ښه لاره نه دی روان. ومنهم مقتصد، او بعض د دوی نه درمیانه دي. هغه دی درمیانه څوک دی چې واجبات ادا کوي، د حرامو نه ځان ساتي، بس نور مستحبات او داسې د زیاتي اعمال دا نه کوي، دا شان د مکروهاتو نه ځان نه ساتي. بیا هم ښه دی په منځ کې روان دی، که نافرماني نه کوي نافرماني. ومنهم سابق بالخیرات، او بعض د دوی نه مخکې کیدونکي دي نیکیانو ته باذن الله، په توفیق د الله سره. دا پکې ټول نه اوچت دي. نو تاسو پکې ځان پیدا کولی شئ که نه؟ سوچ پکې وکړئ که نه؟ نو چې کوم یو کې به یې په دې ظالمانو کې یې چې کوتاهیانې درنه کېږي که نه درمیانه روان یې او که نه نیکۍ ته مخکې کېدونکي یې. ذلک هو الفضل الکبیر، دا مهرباني لویه ده. څه؟ او دا نیکیانو ته مخکې کېدل دا لوی فضل د الله دی. جنات عدن يدخلونها، جنتونه د همیشوالي دي چې داخلیږي به هغې ته. چې په توحید باندې مړ شي که نه، اگر که ګناهونه یې کړي، آخري انجام یې هغه جنت دی. یحلون فیها من اساور، اچولی کېږي به دوی ته په هغې کې بنګړي، من ذهب د سرو زرو، ولؤلؤا او ملغلرې، ولباسهم فیها حریر، او جامې د دوی به په هغې کې ریخمي. وقالو، او وی به دا جنتیان، الحمدلله، شکر د الله دی، الذي اذهب عنا الحزن، هغه ذات چې بویتلل زمونږ نه ټول غمونه، ختم یې کړو زمونږ نه غمونه. جنت ته تلو سره غمونه ټول ختمیږي. الله دې زمونږ دا ختم کړي، الله دې زمونږ د دنیا او د آخرت غمونه ختم کړي، او الله دې مونږ ته د آخرت هغه مراحل او هغه سفر او هغه حساب کتاب او الله سره ملاقات دا ټول الله مونږ ته آسان کړي. ان ربنا لغفور شکور، یقینا رب زمونږ خامخا بخونکی قبلونکی دی. شکور قبلونکی ته ویلی کېږي، قدر کوونکی ته ویلی کېږي. نو الله چې د عمل قدر کوي نو څه چل وکړي ورسره؟ قبول یې کړي، نو قبلونکی دی. الذي احلنا دار المقامه، هغه ذات دی چې راکوژي کړو موږ کور د اوسېدو ته، من فضله، د مهرباني خپلنا، یعنی جنت ته تک دا ټول د الله په فضل سره کېږي. لا یمسنا فیها نصب، نه به رسېږي موږ ته په دې کې هېڅ تکلیف. ولا یمسنا فیها لغوب، او نه به رسېږي موږ ته په دې کې ستړیوالی. دوی په مقابل کې چې دغه کتاب نه منکرو. والذین کفروا لهم نار جهنم، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی هغوی لره اور د جهنم دی. لا یقضى علیهم، فیصله به نشي کېدی په دوی باندې. فیموتو، بس چې مړه شي، یعنی د مرګ فیصله په دوی نه کېږي. ولا یخفف عنهم من عذابها، او نه به شي سپکېدی د دوی نه عذاب د دغه اور. کذلک نجزي کل کفور، دغه شان بدله ورکوو موږ هر کافر ته یا ناشکره ته. وهم یصطرخون فیها، او دوی به چغې وایي په جهنم کې، ربنا اخرجنا، ای ربه زمونږ وباسه موږ د دې اور نه، نعمل صالحا، عمل به وکړو نیک، غیر الذي كنا نعمل، غیر د هغې نه چې موږ به کوو، هغه شان عمل به بیا نه کوو. الله ولې ناشنا جواب ورکوي، او دا جواب ګورئ د زړه په دې غوږونو واورئ. ښه دا به ورته الله وایي، اولم نعمرکم،
آیا عمر نو در کړی موږ تاسو ته ما یتذکر فیه من تذکر دومره چې نصیحت اغستو په هغې کې هغه چا چې نصیحت یې اغستی دی یعنی دومره عمر خو ما تاله در کړی و که چا پکې نصیحت قبلولی نو قبلولی شي خو تا نه دی قبول کړی نو اوس چغې ده څه وایي بس نه دی 50 کاله عمر شپېته کاله اویا اتیا سل 10 کاله 40 کاله دې کې نصیحت نه قبلېږي قبلېدی شو خو چې نه دی قبول کړی نو بیا ورته الله وایي چې ولې چغې وایي او صرف دا نه وجاءکم النذیر او راغلی و تاسو ته یره درکوونکی راغلی و تاسو ته څوک یره درکوونکی هم درغلی و ها وجاءکم النذیر دا چې یره درکوونکی درغلی و نو دې باره کې مشهوره دا دی چې دینه مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بعضو ویلی دي سپین ویښته الله اکبر او یره درکوونکی هم درغلی و څه سپین ویښته دا که یو سړی په رنګونو ډېر هم پټ کي خو دا ویښته تا یروي او تا ته دا خبر درکوي چې نور ژوند دی د ژوند نور دی نور په ډوبېدو دی د ژوند مثالو د نور دی د ورځې دی سهار راوخیږي که نه بیا ډوبېږي نو کله چې دا ډوبېدو طرف ته روان یو دا زور د دې نور هم کمیږي سم زور دی 9 10 11 دغه ټیم کې دغه ښه ځواني دی انسان بیا به کته را رواني را رواني را رواني اخره کې بلکل داسې شي چې خلک ورته داسې ګوري او زور او طاقت یې ختم شي دغه شان زموږ دا ژوند دی نو چې کله سپین ویښته ویني نو معنی څه ده ویرېږه چې ستا ژوند په ختمېدو دی چا دا خبره کړې ده یو حدیث کې راځي امام بخاري راوړی دی اعذر الله الى امرئ اخر عمره حتى بلغه 60 سنه الله د هغه سړي عذرونه ختم کړي دي چې 80 کاله عمر یې وله ورکړی دی یعنې ده سره څه عذر نشته دې به څه ووایي الله ته زه تاسو ووایي زه 80 کاله نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي فذوقوا نو وسکئ فما للظالمین من نصیر نو نشتی ظالمانو لره هیڅ مددگار ان الله عالم غیب السماوات والارض یقینا الله پوه دی په پټو خبرو د اسمانونو او د ځمکې انه علیم بذات الصدور یقینا هغه پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي هو الذي جعلکم خلائف الارض خاص الله هغه ذات دی چې وی ګرځولی تاسو وروستو پاتې کېدونکي په ځمکه کې نایبان خلیفه ساته چاته وایي چې په یو انسان لاړ شي او بل پسې راشي نو تاسو په نورو قومونو پسې وروسته راغلي فمن کفر فعلیه کفر نو چا چې کفر وکړو په هغه به یې کفر د هغه یعنی وبالې په هغه دی ولا یزید الکافرین کفرهم او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د هغوی عند ربهم په نزد د رب د هغوی الا مقتا مگر غصه ولا يزيد الكافرين كفرهم او نه زیاتوي کافرانو لره کفر د هغوی الا خساره مگر تاوان یعنی کافران چې به دې کفر کې لګیا دي د الله غضب پې ډېرېږي او دویم تاوان او نقصان د دوی ډېرېږي څه په ګټه کې نه دي ورځ تر ورځې دوی تاوان ډېرېږي او الله ورته د مخکې نه زیات غوسه کېږي مخکې نه زیات غضب ځکه چې کفر کې چې څومره وخت ډېر واړې دومره د الله په غضب کې دی قل ورته ووایه ارأیتم بیا وله دعوت ورکوي ګوره ارأیتم خبر راکوي شرکاءکم په باره د معبودانو ستاسو کې الذین تدعون من دون الله هغه چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه اروني راوښایئ ماته ماذا خلقوا من الارض څه پیدا کړي دي دوی د ځمکې نه ام لهم شرک فی السماوات ایشتي دوی لره څه برخه په
پا اسمانونو کی ام آتیناهم کتابا آیا ورکڑے دے منگ دوی تا کتاب فهم علی بینت من نو دوی پخکار دلیل دی دغه کتابنا یعنی دیسی سا کتاب شتی چی باقی کی دا دوی دا معبودانو دا حق کیدو یا پا حق کیدو سے دلیل شتی وہ دی خی کر بل ای یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدنکی ظالمان باز دا بازو سرا مگر دوکا معنی دا چی دوی سر سے دلیل نشتی دوی روان دی پا خواہشاتو پسی او پارمانونو پسی نو زانونم دوکا کئی او یو بلوم دوکا کئی حقیقت نشتی کنا نو چی حقیقت ندے نو دوی زان پا دوکو کی ورا چولے دی بلا مطلبی دا دے چی دوی یو بل دوکا کئی یعنی یو بل تا دا خبری کئی نا مڑا دا پا حق کئی تھی او دا بوتان بدا کئی او دا پلانے بدا کئی پلانے نو یو بلی دوکا کئی چولی دی او پریخو دے دے اغزات ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یقیناً اللہ بن ساتی یا راٹنگی اسمانون اوزمکا دا دین چی زائل شی دوانا چی رولی گی دوانا دا اللہ راٹنگ کردید ولئن زالتا او کچرت زائل شی دوانا او یا او خوزی گی دا خپل زین دوانا ان امسکهما من احد من بعد نشرا بندولے دیل را حصو کرستو دا اللہ سوک براٹنگ کی بیا حصو کی نشرا ٹنگ او کلنا کلو خوزی ازمکا کل زلزلہ نرازی سو کی راٹنگ اولیش حصو کی نش صرف زمان سر یو لار چی غاڑا اللہ تکیدو او بس نور صحیح بس اللہ تا ادرے گا کہ جون دیتا پا نصیب کی لکلے جو بدی بچ کی کہ مرگ دل لکلے جو مر بشی کہ زخمی کی دل دی پا نصیب کی زخمی بشی نور زمان بلا سا چارہ بلی چارہ نہیں دا دا طاقت ورزاد خدا غیبا وجود انہو کان حلیما غفورا یقینا اللہ دے صبرناک بخون کے صبر تے گو رکھنا دی دمرا گناہونو با وجود دا ازمکا اسمان پا منگ یعنی را ٹنکڑی دی پریدی نا یعنی اللہ دیسم کو رجی اسمانی پا منگ را چولے دا ازمکے پر خو دے او غفورا بخنک ان کے دے چسو کو اپشینو بخی واقسموا بالله جهد ايمانهم او دوی قسمون خوري پا اللہ بانی مضبوط قسمون دا دوی لئن جاءهم نذیر کچر تراغی دوی تیر ورکون کے دا مکی مشرکانو بدا خبری کولی چی کل بخبل منز کی کینا استو گنا چی ارا یهودو پلانے پیغمبرو دا نصارو پلانے نو خبل منز کی بے قسمونو اکھوڑو کچر تراغی دوی تیر ورکون کے لیکونن اہدا من احد الامم خام خاکیگی با دیر ہدایت والا دا ہر یو دا امتونونا یروی که منگ تا اللہ پیغمبر راولی گو نسبئی منگ با دا طولنا زیاد ہدایت والی فلما جاءهم نذیر نو ہر کل چراغی دوی تیر ورکون کے ما زادهم الا نفورا زیاد نکو اگا دوی لرا مگر نفرت پیغمبر راگے خود دوی سرکشی و نفرتون سشو خزیات شو استکبارا فی الارض دا وجی دلوی کولونا پزمکا کی ومکر السیئی او دا وجی دا مکر بدنا یا دا چل بدنا دا دی دلا سدوی ایمان را نوڑو او دا دوی نفرتون ورست ورزا زیاتی دو ولا يحیق المکر السیئی الا بی اہلی او نرا گیری مکر بد مگر لائق پل دوی کډیروم چلونه جوړ کی خوبت چل پچا را گرزی پخپل ملگری را گرزی چی سوک داگے حق دار فهل ينظرون الا سنت الاولین نو انتظار نکی دوی مگر دا طریقے دا پخانو فلن تجد لسنت اللہ نو ہچری با ونمومی دا پار دا طریقے دا اللہ تبدیلا بدلے دل دا اللہ قزر طریقہ دا کم طریقہ عذاب راوست ولن تجد لسنت اللہ تحویلا او ہچری با ونمومی دا پار دا طریقے دا اللہ اوڑے دل بیا دعوت
اولم يسيروا في الارض اي نگرزی دوی پزمکه کی فینظروا بس وګوري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم چې څنګه شو انجام دا هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه وكانوا اشد منهم قوه او هغوی ډیر سخت د دوی نه په طاقت کې وما كان الله ليعجزه من شيء او نه دی الله چې عجزه کې هغه لره څه شی یعنی څوک نشتی چې په الله زورور شي فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه په ځمکه کې انه كان علیما قدیرا یقینا هغه الله دی پوهه قدرت لرونکی د الله رحم ته وګوره مخکې وایي چې الله حلیم دی که نه نو څه وایي ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا او که چېرته رانیوی الله خلق په سبب د هغه عملونو چې هغوی کوي یعنی سم دستې رانیوی مهلت پکې نه وی صبر نه وی ما ترک علی ظهرها من دابه نو نه به یې وی پرېښودی په شا د ځمکه باندې ګرځېدونکې هېڅوک به نه وی پاتې شوی ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى مگر رسته کوي دوی لره یوې نیټې مقررې ته ټولو دپاره یو نیټه ده فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي نیټه د دوی فان الله كان بعباده بصيرا نو یقینا الله دی په بندګانو خپلو لیدونکی هر څه ورته څه دي معلوم دي نیټه چې راله بیا به سره پوره پوره حساب کوي پورا پورا حساب بکیږي ګوره د صورت په اوله کې حال بیان شو او انجام بیان شو د هغه خلکو چې څوک بد بد چلونه کوي والذین یمکرون السیئات صورت اوله کې شتي او ختمه په دې کړه استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا يحيق المكر السيء الا باهله بد چل خپل ملګری را واپس کیږي سورة یاسین دیتا سورة الدافعة هم ویل کیږي الدافعة القاضية وی ځکه چې دا د دفقی شر او په دې سره وی الله حاجتونه حل کوي او دیتا سورة قلب القرآن ویل کیږي د قرآن زړه دی کې 15 رکوګانې دي 3 اتیا آیتونه دي او مکی صورت دی شپږ دېرشم صورت دی قرآن کې د نازلېدو په اعتبار سره 140 دی غټه موضوع ده دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابتول او دا چې د مرګ نه بعد دویم پیر راپاسېده یقینی دی پاگی بدلائل خی موضوعات پا دی که دا قرآن باره که خبر شوی دا دا مکی دا مشرکانو حال بیان شوی دی رجل مؤمن اگه چه وجلی شیو دا اگه قصه پکی دا دا اللہ دا وجود دا وحدانیت او دا دویم پر در پاسیدو نخی قدرت دا اللہ دا بیان شوی د متقیانو انجام د بیدینو بدبختو انجام دا بکی بیان شوید دی صورت کی اللہ پاوله کی دا خبر کردی دا انا نحن نحیی الموتا منگا مڑی را جوندی کو صورت فاتر چی ختمی دو پایی که وما کان اللہ لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض سوک نشتی چې الله عجزه کی الله په هر شي زورور دی نو اوس دلته وایي چې الله په دې هم زورور دی چې را مړي راپاسئ دا څه غټه خبره نه ده ښه د دې صورت باره کې ډېر فضایل راغلي دي چې هغه اکثر منګړت دي دروغ دي صرف یو حدیث دی یو پای کې هم د علماو اختلاف دی یو دی پای کې د علماو اختلاف ته هغه دا چې کله د چا نه ساوزي نو خوا کې صورت یاسین وایي چې ساوزي په مړي نه صرف دی کې بعض علما هم حسن کوي صحیح ورته نه وایي دا حسن د صحیح نه یو درجه لاندې
نور دې باره کې چې څومره حدیثونه دي هغه ټول کمزوري دي او بیا دا ختمونه متمونه چې دې کوي دا ټول بې دلیله کار دی څومره چې سورت یاسین ووایه تاسو د تلاوت نه منع کوي سهار ماښام یې ووایه په مخه یې ووایه خو چې کله وله فضیلت خاص ثابتې چې دې سره دا کېږي نو بیا به دې موږ راټینګو بیا به ځنه دلیل غواړو دې قرآن ټول د الله کلام دی ټول قرآن فضیلت لري تلاوت یې کوه په مخه یې کوه خو چې کله ته د یو خاص آیت او صورت دپاره دعوه د فضیلت کې نو بیا به دلیل کوي بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن باندی چی دا حکمتون ندک تی انکا لمن المرسلین یقینا تے خام خاد لے گلے شو پیغمبرانونا قسم دی دا پارا خوڑا یوها علی صراط مستقیم پلا رنی غی تنزیل العزیز الرحیم نازل شو پتا باندی پا نازل اولو دا زورور ذات رحم کون کی سیشے قرآن لتنذر قوما دی دا پارا جی تویر آغا قوم ما انذر آباؤهم چی ندی یرولی شوی پلاران داوی فهم غافلون نو اغوی نا خبر دی لقد حق القول على اکثرهم یقینا ثابت شوی دی حجت پا دیرو دا اغوی باندی فهم لا یؤمنون ندو ایمان نروڑی یعنی دا اللہ پا علم کی دا دی چی اکثر قریش با ایمان نروڑی اکثر مشرکان با ایمان نروڑی دیکھ اللہ تا دمخ کی دا حالاتو پتی انا جعلنا گورا اللہ والا سزا دا ورکڑا دوی دا زد دلاسا انا جعلنا فی اعناقهم یقینا من گرزولی دی پسٹونو دا دوی کے اغلالا توقنا فہی الى الاذقان نو دغه د زنی پوری دی فهم مقمحون نو د دوی سرونه پورته کړی شوي دي په سټونو کې ورته توقونه اچولي دي د هغې د لاسه بیا یې تړلي دوی زنو پورې او سر یې راکته کېږي نه کله چې په سټ کې چا د توق واچوي که نه نو د هغه سر هغه نه راښکته کېږي سر یې پورته دا اصل کې الله دې دپاره بیانوي چې داسې ما دوی تړلي دي د دې حق نه او صرف دا نه چې لاسونه یې وله سټ پورې نه دي تړلي صرف وجعلنا من بین ایدیهم سدا او ګرځولی دی موږ مخکې د دوی نه دیوال ومن خلفهم سدا او وروستو د دوی نه دیوال فاغشیناهم نو ړانده کړي دي موږ دوی فهم لا یبصرون نو دوی حق نه ویني نو ځکه الله وی وسواء علیهم او برابر ده په دوی باندې اانذرتهم که ته یرې دوی لره ام لم تنذرهم یا نه یرې دوی لره لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ایمان خو دا خلک راوړي انما تنذر یقینا یره ورکې ته یعنی ستا د یرې ورکول نه فایده څوک لي من اتبع الذکر چا چې یا هغه چا ته ورکې چې روانیږي په نصیحت پسې هغه چا ته یره ورکې نصیحت نه مراد قرآن دی وخشی الرحمن بالغیب او یریږي د رحمان ذات نه په غیبو سره دو خبرې شوې نصیحت په هغه چا اثر کوي چې روانیږي په قرآن پسې قرآن تابعداري کوي او یریږي د الله نه په ده باندې نصیحت اثر کوي فبشره بمغفرة واجر کریم نو زیر یې ورکه ده لره په بخنې او اجر لوی سره دا هر څه نوټ کیږي الله وایي انا نحن نحيي الموتى یقینا موږ ژوندي کوو مړي دې کې دې ته م اشاره ده مخکې ووایي چې که دوی له یره ورکې او که نه ورکې ایمان نه راوړي اوس الله وایي موږ مړي ژوندي کوو دې ته اشاره ده چې موږ ګورې مړ زړه هم ژوندی کولی شو او د ډېرو مړونه زړونه هغه زړونه یې ژوندي کړي چې هغه مړه وو ونکتب ما قدموا او لیکو هغه عملونه چې مخکې لیږلي دي دوی و آثارهم او وروستو عملونه د دوی دې کې مؤمنانو دپاره هم
خبره ده د کافرانو دپاره هم ده مخکې چې دي لېږلي یعنې تا چې کوم کارونه کړي وروستو عملونه د دوی یعنې ستا نه چې کوم شاته اعمال پاتې شوي دي دا د یرې خبره هم ده ګورې که چا ترې د ګناه لار خو ولي که نه او د یو ګناه لار دې کولو کړي نو ته په قبر کې پروت او عذاب در روان دي او که ښه کار دې کړی بچی دې نیک عمله دی صدقه جاریه ده عالم وي علم دې خلکو ته بیان کړه او خلک په عمل کوي نو په قبر کې به پروت او اجر به در رواني وکل شیء احصیناه فی امام مبین او هر شی راګیر کړی دی موږ هغه په کتاب ښکاره کې څه مراد دی لوح محفوظ کې هر څه لیکلی شوي اوس الله وي دوی ته مثال بیان کا کیدای شي که دا مثال پې اثر وکړي د یو کلي مثال واضرب لهم مثلا اصحاب القريه او بیان که دوی ته په مثال کې دغه کلي والا اسی یو خبره وګوره ستاسو ته سوچ دی دا قرآن څو کاله کې نازل شوی دی 30 کاله یعنی 30 کاله الله هغوی ته د نصیحتونه کړي دي څنګه حجت یې پې قایم کړی ځکه خو وایي چې زه حلیم یم صبر کو که انسان ته کې موږ والله یو سړي ته یو څو پیرې به نصیحت وکړو بیا به یې پرېږدو ورانه کړو به ورسره او الله په مخه دا نصیحتونه دا مثال هم اوس نصیحت دپاره بیان دوی ته مثال بیان که د یو کلي اذ جاءها المرسلون کله چې رالل هغې ته رسولان دا کلی څوکو نو دې باره کې داسې تحقیقي قول نشته چې د دې کلي څه نوم و د دې څه پته نشته خو الله د کلي قصه بیان کړې چې دوی د عیسی علیه السلام ته نږدې وخت کې اذ ارسلنا الیهم اثنین کله چې راولېږل موږ هغوی ته دوه د دې کلي الله قصه بیانوي د دوی باچا چې هغه کافر و د دوی باچا هغه کافر و هغه به د بوتانو بندګي کول رب العالمین دوه پیغمبران راولېږل دې کلي ته الله دوه پیغمبران راولېږل فکذبوهما نو هغوی دغه دواړه دروغجن وګڼل فعززنا بثالث نو مضبوط کړل موږ هغه دوه په دریم سره الله دریم پیغمبر هم راولېږل فقالو نو وی دی پیغمبرانو انا الیکم مرسلون یقینا موږ تاسو ته رالیږلی شوي قالو وی هغوی ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مګر بندګان یې زموږ په شان وما انزل الرحمن من شیء او نه دی نازل کړی رحمان څه شی یعنی تاسو دروغ وایي ان انتم الا تکذبون نه تاسو مګر دروغ وایي قالوا وی هغوی ربنا یعلم رب زمونږ پوهیږي انا الیکم لمرسلون چې یقینا موږ تاسو ته خامخا رالیږلی شوي منئ او که نه منئ وما علینا الا البلاغ المبین او نشتی په موږ باندې مګر رسول ښکارا قالوا هغوی ووی انا تطیرنا بکم یقینا موږ سپیره شو ستاسو د لاسه لئن لم تنتهوا کچرته منع نه شوئ تاسو د څه نه دعوتنا لنرجمنکم خامخا په کاڼو به مو وولو وليمسنکم منا عذاب علیم او خامخا وبرسیږي تاسو ته زموږ نه عذاب دردناک قالو پیغمبران ووی طائرکم معکم سپیروالی ستاسو تاسو سره دی یعنی ستاسو د لاسه دی این ذکرتم آیا که چرته نصیحت کیږي تاسو ته معنی دا ده دې کې پټه خبره پرته ده آیا که چرته نصیحت کیږي تاسو ته نو تاسو به همیشه انکار کوئ او سړي ته به څه وایي چې ستا د لاسه موږ سپیره شوي یو بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې د حد نه تېروتونکي یا تېرېدونکي سبحان الله دغه ټیم کې یو نیک سړی را روان چې اکثر علما د هغه نوم ذکر کوي حبیب ابن موسی النجار دې کلي والو مشوره وکړه چې دا پیغمبران نور وجنو تکلیف ولا ورکو
وجاء من اقصى المدينة رجل، او راغی دا آخر سر د خار نه یو سړی، ور الله وی رجل ها سړیو، څنګه چې وختي موږ وی من المؤمنین رجال، دا یو سړی را روان دی د کوم هغه آخري د خار سر نه را روان، په دا نشته په شریعت کې په دیندارۍ کې چې ځای زمانه لري دی او دا څنګه او دغه وخت ډېر دی دغه قرباني ډېره ده، نه دی د خار د کوز سر نه را روان دی د خپلې خبرې دپاره، الله به له څومره اجر ورکړی. لکه چې لرې ځي نه عبادت دپاره ځي، جومات ته روان جومات ته نه لرې دی، الله دې هر څه اجر درکړي. درس ته روان درس ځای نه لرې دی، الله دې د هغې اجر درکړي. نورو عباداتو پسې ځي. یسعى منډې وهلې، علما وایي فایده نیکیانو کې به څه کې تادي وکې. قال وی یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم زما تابعداري وکئ د پیغمبرانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تابعداري وکئ د هغه چا چې نه غواړي تاسو نه څه بدله، د الله بندګانو څه پیسې خو درم نه غواړي. وهم مهتدون، هغوی په هدایت دي. نو چې څوک په هدایت دي نو بل ته څه ښیي؟ بل ته هم هدایت ښیي که نه؟ بل ته هم هدایت ښیي. وما لي لا اعبد الذي فطرني، او څه وجه د ما لره چې بندګي به نه کوم د هغه ذات چې زه اول پیر پیدا کړی یم. ګوره هوښیار سړی و، معنی ده چې پیدا کړی یم نو بیا د څه لایق دی؟ د بندګي. والیه ترجعون، او خاص هغه ته به تاسو ورګرځولی کیږئ. ااتخذ من دونه آلهه، ایا زه به نیسم سوا د الله نه نور معبودان. ان یریدني الرحمن بضر، که وغواړي ما لره رحمان ذات څه ضرر، دې ته غوږ کېدی. ګوره که الله ما له څه نقصان راکول وغواړي، لا تغني عني شفاعتهم شیئا، نو نشي لري کولی زما نه سپارش د دوی څه نقصان څه مصیبت لري کولی شي؟ نشي. ولا ينقذون، او نه دوی ما خلاصولی شي. انی اذا لفی ضلال مبین، یقینا زبا په دغه وخت کې خامخا په ګمراهۍ ښکاره کیم. په کوم وخت کې؟ چې کله زه د غیر الله بندګي وکړم. انی آمنت بربکم، یقینا ما ایمان راوړی دی په رب ستاسو باندې. ګوره په رب ستاسو یې ورته ووایي، راتیزئ یې. فاسمعون، نو واورئ. ډېر زړور سړی و، وي ښه صفای واورئ ښه، او چې سم وسره شي لاسم آزاد دي. او بعض علما وی دی پیغمبرانو ته وی چې فاسمعون، تاسو واورئ چې قیامت په ورځ ګورئ ګواهي ورکوئ چې دې کلي کې ګورئ ما ایمان راوړی دی، چې زما درته پته وي. ځکه چې مخکې موږ سره څومره ایتونه تېر شو چې هر پیغمبر به په خپل امت باندې ګواهي ورکوي. قیل ادخل الجنه، وویلی شو هغه ته ورننوځه جنت. د مرګ نه بعد منځ کې الله قصه مختصر کړه، نو دوی شروع وکړه په ده باندې، ځکه چې هغه ډېره صفا خبره وکړه او دومره او دومره. عبدالله ابن مسعود وی رضی الله عنه، امام طبري دا روایت راوړی، وی دومره وو چې د کلمې ته لاندې راویستې، او په دې سر ورته له پاسه ولاړو، او یې به یې کوهي ته غوځار کړو. نو چې ساعت یې ووتو نو الله ورته ووایي جنت ته ځه. مؤمن خیرخواهی قال وی یا لیت قومی یعلمون، های ارمان چې قوم زما پوهېدی، بما غفر لی ربی، په هغه مسله چې بخښنه وکړه ما ته رب زما، یا په هغه خبره چې د څه د لاسه بخښنه وکړه ما ته رب زما. د څه د لاسه ورته کړې وه؟ توحید د لاسه. نو ارمان چې قوم زما په توحید پوهېدی. وجعلني من المکرمین، او وی ګرځولم زه د عزت کړی شوو نه، عزت یې راله راکړو. وما انزلنا على قومه، او نه دی رالیږلی موږ په قوم د هغه باندې من بعده وروستو د هغه نه من جند من السما، هیڅ لښکر د اسمان نه. الله وی موږ څه لښکرې نه دي رالیږلي، څه دومره تکړه خلک نه وو، الله ته څوک مخامخ ټینګېدی شي.
وما كنا منزلين او نيو من را ليگونکی داسې غټې لښکرې الله وایي زه نه را لېږم ان كانت الا صيحة واحده نو هلاکت د هغوی مګر یوه چغه وه صرف په یو چغه الله تباه کړي فاذا هم خامدون نو ناسا په هغوی ټول مړه پراته الله په یوې چغې سره هغه کیلې هغه ختم کړی ځکه الله وایي یا حسرة علی العباد هاي افسوس دی په بندګانو باندې ما یأتیهم من رسول نه راځي دوی ته هیڅ رسول الا كانوا به یستهزئون مګر دوی په هغه پورې ټوغې کوي الم يروا اي نه ګوري دوی کم اهلکنا قبلهم من القرون څومره تباه کړي دي موږ مخکې د دوی نه د قومونو نه انهم الیهم لا یرجعون چې بېشکه هغوی دوی ته نه راواپس کېږي څوک چې کوم تباه شوي دي هغه واپس اوس دې ژوندو له واپس نشي راتلی هغه یوه موقع وه او هغوی ته فایده وانه دغسته وإن كل لما جميع لدينا محضرون او یقینا شان دا دی نه دی هر یو د دوی نه مګر ټول به موږ ته حاضر کړی شوي چې ځي الله له به ورځي بس کوه چې څه دې خوښ نو الله قادر ذات دی دا خلک به ټول هغه ته ودرېږي نو ځکه د خپل قدرت او د توحید نښې بیانوي وفي كل شيء له آیه شاعر وایي او په هر مخلوق کې د الله نښه ده انه تدل على انه واحد دلالت کوي په دې باندې هره نښه چې الله یک یوازې دی څوک شریک ورسره نشته وآیة لهم الارض او نښه د دوی دپاره ځمکه المیته وچه احییناها چې را ژوندی کړه موږ هغه واخرجنا منها حبا او راوباسو د هغې نه دانې فمنه یأکلون نو باز د هغې نه دوی خوري وجعلنا فیها جنات او ګرځولی دي موږ په هغې کې باغونه من نخیل د کجورونه واعناب او د انګورونه وفجرنا فیها من العیون او روانې کړي دي موږ په هغې کې د چینونه لیاکلوا من ثمره دې دپاره چې اخري دوی د میوو د الله نه وما عملته ایدیهم او نه دي جوړ کړي دا لاسونو د دوی میوې موږ جوړې کړي موږ خو صرف څه کړی معمولي کار هم کړی تخم ور اچولی دی او که ته ځان مړ کې او قیمتي تخم را پیدا کې ورسره سپری هم راوړی او دوایانې هم راوړی او چوکیداران هم کښېنې او الله یې نه غواړي څه به ویني هېڅ به هم ویني او بعض هغه دي چې د سره د خپلې ځمکې او پټي او څه سره غم نه وي او داسې ښایسته فصلونه پکې راخیږي او میوې سړی ورته حیران شي نو دا زموږ د لاسونو کار نه دی ګوره لاسونو کار خو یو حده پورې دی بس اخوا ټول کار د چا دی د الله دی افلا یشکرون آیا نو دوی شکر نه ادا کوي سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک دی هغه ذات چې پیدا کړي دي جوړې ټولې مما تنبت الارض د هغه څه نه چې را زرغونوي ځمکه په دې بوټو کې په دې فصلونو کې جوړې دي په دې میوو کې ومن انفسهم او د نفسونو د دوی نه څوک انسانان هم جوړ دي کنه ومما لا يعلمون او د هغه څه نه چې دوی پرې نه پوهېږي ډېر مخلوق موږ نه دی لیدلی او په هغوی کې هم څه دي جوړې دي وآیة لهم اللیل او نښه د توحید دوی دپاره شپه ده نسلخ منه النهار راوباسو موږ د هغې نه ورځ فاذا هم مظلمون نو ناسه په دوی په تیاره کې شي والشمس تجري لمستقر لها او نور روان دی دپاره د وخت مقرر د هغه یو ورځ به الله راواپس کړي یاد دی ته هغه حدیث کې هره ورځ چې دا نور لاړ شي سجده لګوي کوم ځای کې د الله د عرش لاندې نو یو ورځ بیا ورته الله ووایي زه به رضا نو دی بیا راشي په مشرق بیا راوخیږي سحر شي یو ورځ به ورته الله ووایي زه واپس په کوم ځای چې راغلی په هغه ځای ورشه نو دی به راوخیږي په کوم طرف په مغرب باندې دغه بیا قیامت راتلو ته بس معمولي وخت پاتې که یو سړی ته ووایي چې دا څه ناشنا نظام دی
سګډ وډ کیږي نه. نو الله وایي ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه د زورور پوهه ذات ته، څه د عام چا خو نه ده. والقمر قدرناه منازل، او سپومۍ له مقرر کړي دي موږ منزلونه، 28 منزلونه دي د سپومۍ، په هغې کې دا ګرځي، دا چې غټیږي او وړه کیږي او نری کیږي، دا په دقه خپل ځایونه دي، خپل منزلونه یې پای کې ګرځي، د هغې ځان له خپل تفصیل دی. حتی عاد کالعرجون القدیم، تر دې چې راواپس شوه په شان د څانګې د کجورې زړې. سپومۍ 14مې سپومۍ څه شوه؟ غټه شوه، اخره کې د څه شی جوړ شو؟ نری لکه د کجورې زړه ونه د هغې څانګه. الله اکبر. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نه دی نور چې اسان شي هغه لره چې رالاندې کړي سپومۍ، ولا اللیل سابق النهار، او نه د شپه مخکې کیدونکي د ورځې نه. وکل فی فلک یسبحون، او هر یو په خپل ځای د ګرځېدو کې لامبو وهي، د یو بل نه نشي مخکې کېدی. وآیة لهم، او نښه د توحید د دوی دپاره، انا حملنا ذریتهم، چې یقینا منګه پورته کړی دی نسل د دوی، فی الفلک المشحون، په کشتۍ ډکه کې. دا هم نښه ده که نه، کشتۍ چې روانې دي. وخلقنا لهم من مثله، او پیدا کړي دي موږ دوی لره په شان د کشتۍ، ما یرکبون، هغه شیزونه چې دوی په هغې سورلي کوي یا سورېږي په هغې باندې. نو په دې کې د ټولې سورلۍ راغلې، ښه په هغه وخت کې د اوښان اسونه دا اوس زموږ په وخت کې چې کومې سورلۍ دا هم د کشتو په شان نه دي، روانې دي که دا هم د الله د قدرت نښه ده. څنګه سړی وي چې دا خو انسان پیدا کړی او د انسان له د طاقت او د علم د الله ورکړي. دې پېټرولو ته وګوره، دا ګاډي به د پېټرولو چلېږي، دا چا پیدا کړي؟ الله. او چې دې ځمکه کې وچ کې څوک راویستی شي؟ که داسې هر چا راویستی شوې دا ټوله دنیا به مالداره وې. یو څو ملکونو سره پېټرول دی هغه مالداره دي. سره د وسایلو انګریزانو ته وګوره، په خپل ملک کې پېټرول راویستی شي کوم کې چې نه وي، ځکه چې الله یې نه راوباسي. که ته هر شي ته ګورې خو واپسي چا ته ده؟ الله ته ده. وخلقنا وإن نشأ نغرقهم، او که وغواړو موږ غرق به کړو دوی، فلا صریخ لهم، نو نه به فریاد اورېدونکي دوی لره، ولا هم ینقذون، او نه به دوی خلاص کړی شي. که چېرته الله دا کشتۍ ډوبول غواړي نو څوک به یې راټینګ کړي؟ نشي. الا رحمة منا، مگر د وجې د رحمت زموږ نه، چې نه ډوبوي د الله رحمت دی. ومتاعا الی حین، او د مزې ورکولو تر یو وخته پورې د دې د لاسه دی، ځکه چې الله یو نیټه ورکړې ده. ګینې دا خو نافرمانه خلق ته الله وایي واذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم، او کله چې وویلی شي دوی ته ویرېږئ د هغه عذاب نه چې مخکې ستاسو دی، وما خلفکم، او چې وروستو ستاسو دی، لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. مخکې وروستو کوم عذاب دی؟ د دنیا او د آخرت. او داسې هم ویلی شو د ځمکې او د اسمان، بعض مفسرین وایي د ځمکې او د اسمان، بعض وایي د دنیا او د آخرت. نو دوی خبره مني خو نه دوی اعراض وکړي، مخ واړئ، ځکه الله وایي وما تأتیهم من آیة من آیات ربهم، او نه راځي دوی ته څه نښه د نښو د رب د دوی نه، الا كانوا عنها معرضین، مګر دوی د هغې نه مخ ګرځوونکي. واذا قیل لهم، او کله چې وویلی شي دوی ته انفقوا خرچه وکئ، مما رزقکم الله، د هغه څه نه چې درکړي دي تاسو ته الله، قال الذين كفروا، وی هغه کسان چې کافران دي، للذین آمنوا، هغه کسانو ته چې مؤمنان دي، یا په باره د هغه کسانو کې چې مؤمنان دي. انطعم من لو یشاء الله اطعمه، ایا خوراک ورکو موږ هغه چا ته که غوښتې الله به خوراک ورکړی وي هغوی ته؟ دا اوس د دوی خبرې وایي چې الله یې غریب کړي نو ته یې په موږ مالداره کې. کم خبره یې راوړه، سوره اعراف کې تېر شوي که نه، چې دا شیطانان خپله خبره ډولۍ کوي خلکو زړونو ته یې وراشي. وایي دا سړی ته چې ما ته وایي چې خرچه وکړه به د الله دپاره، دا سړی چا غریب کړی دی؟ وایي الله. نو چې الله غریب کړی، الله به خپل په کار باندې
ښه پوهېږي نو ته په ما مالداره کې. نو جواب د هغې دا دی چې الله یې مالداره کولی شي. دا خبره صحیح ده، الله یې مالداره کولی شي او الله دې غریب کړی دی. ولې حکمت دی دې کې. که چېرته داسې وی چې الله دا ټول خلک په خپله مالداره کولی نو تا څه کول؟ امتحان بیا کوم ځای کې و. نو بعضو له مال ورکو، بعضو له ورنه کو. هغه کومو له چې ورنه کو هغې امتحان وګرځو د دغه مالدارو دپاره، او مالدار یې امتحان وګرځو د غریبانو دپاره. په دې طریقې سره ژوند روان دی. ان انتم الا فی ضلال مبین، نه تاسو مگر په ګمراهۍ ښکاره کې. دی دې کافرانو چاته ووایي؟ مؤمنانو ته. ویقولون متى هذا الوعد، او وی دوی کله به دا وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی وعده د قیامت. ما ينظرون الا صیحة واحده، انتظار نه کوي دوی مگر د یوې چغې یا د چغې یوې. الله وی دومره لرې نه ده، صرف یوه چغه ده. تأخذهم راوبنیسي دوی لره وهم یخصمون، او دوی به جګړې کوي. مخکې ما حدیثونه به کوم بیان کړي چې قیامت به اچانک راځي، څه موقع به د واپسۍ پکې نه وي. فلا یستطیعون توصیه، نو طاقت به نه لري د وصیت کولو چې چاته به کیسه ووایي. ولا الى اهلهم یرجعون، او نه به خپل اهل ته واپس کړی شي. دومره څه موقع به کې نشته. ونفخ فی الصور، او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې. دا هغه دویم پوکې دی، ځکه چې اولنۍ پوکې سره به دنیا ختمي، خلک به ټول مړه شي. دویم سره را ژوندي کېږي. فاذا هم من الاجداث، نو دغه وخت به دوی د قبرونو نه الى ربهم ینسلون، خپل رب ته منډې وهي. او دا ورځ په موږ هم را روانه ده. او د روجې په دې خوله د مازدیګر په دې برکتي وخت کې الله رب العزت ته دا سوال کوو چې الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي. الله دې په هغه ورځ موږ بې حسابه او بې عذابه جنت ته دننه کړي سره زموږ د مور پلار. قالوا وی بدوی یا ویلنا، ای هلاکت ته موږ لره. من بعثنا من مرقدنا، چا را پورته کړو موږ د قبرونو زموږ نه. مرقد په اصل کې د خوب ځای ته وایي. نو دې قبر کې عذاب هم شتي، نعمت هم شتي. لکه څنګه چې ته ودې خوب وینې که نه وینې، پای کې کله خوشحالي، کله غم، کله چغې وي، کله جاړې. نو ځکه یې دې ته د خوب ځای ووایي. بله دا سوال دا دی چې دوی ولې ارمان کوي چې موږ ولې راپاڅېدو، ولې تباهي دغه کوي؟ نو جواب دا دی چې دوی ته پته ده چې دا قبر کې چې کوم عذاب و هغه را روان د دې نه سخت دی. نو دغې ته دوی خوشحاله و. هذا ما وعد الرحمن، دا هغه څه دي چې وعده کړې و رحمان. وی ملائک به ورته داسې ووایي، او یو قول دا دی چې مؤمنان به ورته داسې ووایي. وصدق المرسلون، او رښتیا ویلي دي رسولانو. ان كانت الا صيحة واحده، ندی دا راپورته کول د دوی مگر چغه یوه ده. فاذا هم جميع لدينا محضرون، نو دغه وخت به دوی ټول موږ ته حاضر شي، یا زموږ په خوا کې به حاضر شي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، بس نن ورځ به ظلم نه کېږي په یو نفس باندې هیڅ ظلم. ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، او بدله به نه درکړی کېږي تاسو ته مگر د هغه عملونو چې تاسو به کول. ظلم زیاتې نشتی. ان اصحاب الجنه، یقینا جنت والا، اليوم نن ورځ فی شغل، په مشغولتیا کې به فاکهون، مزی اغستون کې به. قیامت په ورځ چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نو په څه کې به مصروف وي؟ مزو اغستو کې به مصروف وي. ها چا دا ویلی دي وی هغوی به مصروف وي د جهنمیانو د حال نه به نه خبر. ولې؟ په خپلو مزو کې به وي. الله اکبر. یعنی اوچت نعمت ته او د هغوی څه سخت ژوند دی چې اخوا د الله بندگان په نعمتونو کې ناست دوی نه خبر هم نه دي.
او په دوی دا عذاب. نو ځکه موږ وایو چې دې مختصر ژوند کې د هغه ورځې دپاره څه وکئ، څه سخت تکلیف قرباني د هر څه د الله دپاره وکئ. هم و ازواجهم هغوی او د هغوی بیبیانې فی ظلال په سورو کې به یې د ونو په سورو کې به ناستي، فی ظلال الاشجار علی الارائک متکئون په پالنګونو به تکیه وونکي وي. نو سوچ وکړه چې جنتي او ښځه ورسره یي او د ونې سوری یي او دنګ پالنګ یي، نو څومره اوچتې مزې دي. مخکې لهم فیها فاکهه، دوی لره په هغې کې میوې دي، ولهم ما یدعون او دوی لره هغه څه دي چې دوی یې غواړي، چې څه غواړي شتي. او د ټولو نه اوچت نعمت سلام، سلام دی قولا من رب الرحیم، وینا به کېږي د طرف د رب رحم کوونکي نه. الله بسلام ومچي په جنتیان. بل طرف ته وامتازوا اليوم ایها المجرمون، او به ویلی شي جدا شئ نن ورځ ای مجرمانو. مجرمان به جدا کړی شي له چا نه؟ د مؤمنانو نه جدا ودرېږئ. او ځکه بعضو سلفو به د دې آیت تلاسه یعنی خوب به یې ګډوډ شو. یو پکې وي تپوس یې وشو تا همیشه په خفګان کې غم کې ولې؟ وایي زه دې آیت سوچ وړی یم چې کله دا اواز وشي نو چې زه به کومو سره جدا کېږم دې سوچ کې یم. الله خو به چې جدا شي نو جدا کېږي خو به لازم. موږ دلته چې څومره ناست یو که نه، اوس څومره چې ناست یو، څومره چې موږ ګوري او دا بیان اوري، موږ ټول به جدا کېږو، په دوو ډلو کې به تقسیمېږو. و دا پته نشته چې څوک په کومه ډله کې دی او څوک په کومه ډله کې دی. الم عهد الیکم یا بني آدم، آیا حکم نو کړی ما تاسو ته ای بني آدمو، او الله تعبدوا الشیطان، چې بندگی مکوئ د شیطان، انه لکم عدو مبین، یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی. وان اعبدوني، او دا چې بندگی وکئ زما، هذا صراط مستقیم، دا لاره نیغه ده. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، او یقینا گمراه کړي دي د شیطان ستاسو نه ډلې ډېرې. افلم تکونوا تعقلون، آیا نو تاسو د عقل نه کار نه اخیستو؟ دا به ورته الله ووایي هذه جهنم التي كنتم توعدون، دا جهنم دی هغه چې تاسو سره یې وعده کېدی شوه. اصلوها اليوم، ورننوځئ دې ته نن ورځ، بما كنتم تکفرون، په سبب د دې چې تاسو به کفر کوو. هغه موږ حدیث بیان کړی چې بنده به کله الله ته دا ووایي چې یا الله لا اجیز علی الا شاهدا من نفسی، قیامت په ورځ به وایي، صحیح مسلم کې دی چې یا الله زه صرف هغه ګواه منم د خپل ځان نه. نو الله به له په خوله باندې مهر ولګوي، اندامونه به یې خبرې کړي. اليوم نختم على افواههم، نن ورځ مهر به ووهو موږ په خولو د هغوی. وتکلمنا ایدیهم، او خبرې به کوي موږ سره لاسونه د دوی. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، او ګواهي به کوي خپې د دوی په هغه کارونو چې دوی کول. ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، او که چېرته وغواړو موږ خامخا ورانې به کړو سترګې د دوی. فاستبقوا الصراط، نو مخکې به شي لارې ته. فانا یبصرون، نو څنګه لیدل به وکړي دوی؟ عبدالله بن عباس وایي معنه دا ده لو نشاء لاضللناهم عن الهدى، که وغواړو موږ الله وایي نو دوی به ګمراه کړو د نیغې لارې نه، ړونواله دې ته وایي. نو بیا به دوی نیغې لارې ته څنګه راوړي چې الله یې نه راړي؟ نو دوی به راوړي نشي. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، او که چېرته وغواړو موږ خامخا شکلونه به بدل کړو د دوی، ولاړ به یې په ځایونو خپلو باندې. فما استطاعوا مضیا، نو طاقت به نه لري د مخکې تلو. ولا یرجعون، او نه به واپس ورګرځېدی شي. الله دې څنګه کولی شي؟ لمسخناهم معنی د دوی شکلونه به په کاڼو کې بدل کړو، پسې به پاتې شي. نو بس بیا خو هېڅ فایده نه شو، ولاړ به یې، نه به مخکې تلی شي
او نه به شاته تلی شي کاڼي به ترې الله جوړ کړي. عبدالله ابن عباس نه یو قول نقل دی وي مسخناهم معنی اهلکناهم الله وی که موږ غواړو دوی به په دقه ځي باندې به یې هلاک کړو ختم به یې کړو. ومن نعمره ننکسه فی الخلق او هغه څوک چې عمر ورکو موږ هغه ته نو کمزوری به یې کړو په اندامونو کې. دا د الله د قدرت نښه ده ګورې ښه یعنی څنګه چې الله قادر دی په دې چې په دې انسانانو دا مرحلې راولي دې کې سوچ وکړه الله دغه رب په دې قادر دی چې قیامت راولي او دوباره د انسان را ژوندي. نو الله وایي چاله چې عمر ورکو په اندامونو کې یې څه کړو کمزوری کړو. ته سوچ وکړه که نه دا نه چې 40 پورې سړی په ترقۍ کې روان بیا په کتره روان نو کله د سترګو مسله راوځي کله د غوږ راځي کله د هډوکو دردونه دي کله د سرمن مسله ده کله څه او دغه شان دا ژوند رو رو ختم شي. افلا یعقلون آیا نو دوی عقل نه لري؟ وما علمناه الشعر او نه ده ښوولې موږ ده ته شاعري هغوی به وایي که نه پیغمبر شاعر دی الله وایي موږ خو ته شاعري نه ده ښوولې. وما ینبغي له او نه ده مناسب ده لره پیغمبر سره مناسب هم نه دي چې شاعري کوي. کله کله فایده منه د دین دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو ځایونو کې یو څو کړي ویلي دي خو دا چې شاعري بنیادي دا نه ده مناسب پیغمبر. او که چېرته شاعر پیغمبر شي نو بیا خو خلک نه مني خلک به دقه وجې راسه و شاعر او شاعر خو هغه و نو بیا خلک په شک کې ښه واقع کېږي نو نه دي مناسب پیغمبر له چې دی څه شي شاعر شي. بل مخکې تیر شو چې شاعران اکثر دروغ وایي او ګمراهان په هغوی پسې روان نو څنګه به پیغمبران دوی کې راځي. ان هو الا ذکر نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی وقرآن مبین او قرآن ښکاره دی لینذر من کان حیا دې دپاره چې ویرې هغه څوک چې ژوندی لازم به ژوندی یری مړ یری څه چې زړی ژوندی چې زړی ژوندی دغې ژوندي په دوه قسمه دي چې زړی ژوندی او یو صرف بدن والا. نو بدن والا ډېري امید دی چې موږ سره به یې درس کې نه وي صرف بدن یې ژوندی دی بس سا اخلي زړی درس کوي دا نور د کار نه دی. ويحق القول على الكافرين او ثابت شي وینا یا حجت په کافرانو باندې الله دا قرآن دی لره لېږلی دی. اولم يروا آیا نه ګوري دوی دې ته انا خلقنا لهم چې یقینا پیدا کړي دي موږ د دوی دپاره مما عملت ایدینا هغې نه چې جوړ کړي دي لاسونو زموږ انعاما څاروي معنی دا چې موږ پیدا کړي دي فهم لها مالکون نو دوی د هغې مالکان دي پیدا کړي چا دي الله او انسانان مالکان دي. وذللناها لهم او تابع کړي دي موږ دغه څاروي د دوی دپاره فمنها رکوبهم نو باز د دې نه سورلي د دوی ده ومنها یأکلون او باز د هغې نه خوري دوی دې کې دې سوچ وکړي که ولهم فیها منافع ومشارب او دوی لره په دغه څاروو کې فایدې دي او د څکلو شیزونه دي. افلا یشکرون آیا نو شکر نه ادا کوي دوی د دې باوجود د دې دومره نعمتونو واتخذوا من دون الله آلهه او نیولي دي دوی سوا د الله نه نور معبودان لعلهم ینصرون دې دپاره چې دوی سره مدد وکړی شي. دا معبود یې ولې نیولی دی چې هغه ورسره مرسته وکړي. عجیبه دا ده لا یستطیعون نصرهم طاقت نه لري هغوی د مرستې کولو د دوی سره بلکې دا واوره وهم لهم او دوی هغوی لره جند محضرون لښکرې دي حاضرې کړی شوي دوی خو په خپله چوکیدارۍ ته ولاړ دي نو هغه به دوی مرسته څنګه وکړي دې قمقلتوب ته وسو ټوپک یې نیولی که نه بعضو دربار بهر په دروازه ولاړ څه چل دی چې بابا صاحب ته څوک څه ورهوي بیا دکه ټوپک والا پکې دننه ورشي بابا صاحب زموږ پکې مې حفاظت کوه لکه تا ټوپک نه ولې ته د بابا صاحب حفاظت کړي ته دې را ټوپک لري که ته دې لاړ شه بس عقل نشته دې خلکو
شکر دی چې الله توحید د عقیده را کړی ده. الحمدلله. فلا يحزنك قولهم، نو غمجن دی نه کی تعالی را وینا ده دوی، مه خفه کېږه دوی په دې ګډو وړو خبرو. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، یقینا موږ پوهېږو په هغه څه چې دوی یې پټوي او په هغه چې دوی یې ښکاره کوي. دی ټولو به ورسره علاج کېږي. د انسان دې سرکشۍ ته وګوره که نه. اولم ير الانسان، ای نه ګوري انسان، انا خلقناه من نطفه، چې یقینا موږ پیدا کړی دی دې د نطفې نه. څومره کمزوری دی. فاذا هو خصیم مبین، نو دغه وخت دی جګړه مار دی ښکاره. پیدا د څه نه دی؟ د نطفې نه. لګیا دی د الله په توحید کې جګړه کوي چې نه الله دپاره خالص بندګي نشتی. لکه نو ته پیدا کړی د نطفې نه، ته د دغه رب توحید نه منې. وضرب لنا مثلا، او بیانې زموږ دپاره مثال، ونسي خلقه، او هیر کړی دی خپل ځان یا خپل پیدایش. قال وی مثال دا بیان کو، من یحیی العظام وهي رمیم، څوک به را ژوندي کړي هډوکي په داسې حال کې چې هغه به ریزه ریزه شوي. یو قول دا د امام قتاده وی چې ابی ابن خلف راغلی او د الله لعنت تی په هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او هډوکي ورسره پوخانې زوړ، هغې باندې داسې زور کو او بیا ورې داسې پوکې ورکو، ویل وزو وی دا به الله څنګه را ژوندی کړي؟ الله به دا را ژوندی کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم یمیتک الله، الله به تا مړه کوي، ثم یبعثک، بیا به دې راپاڅوي، ثم یحشرک الی النار، او بیا به دې جهنم ته بوځي. یو بل روایت کې راځي چې عاص ابن وائل راغلی و، هغه هډوکی راوړی و، داسې زور یې پرې کړو، داسې مات یې کړو، ففته بیده، هغه هډوکی یې مات کړو. ویې خندل، وایي ته څه وایې چې دا به الله ژوندی کوي؟ دا هډوکی نو څومره کم عقل دی. وی اول پیر الله زه پیدا کړم دا مني، نو په دویم پیر پیدا کوله ته څه ګران خو نه، بل دا هډوکی خو شتي که نه، نو دا هډوکی د کوم ځای نه راغی؟ هېڅ هم نه و که نه. انسان مخکې څه شی و؟ نو الله پیدا کو، د نیش نه شته کو، اوس خو شتي که نه، خو هغه شته انسان صرف خاورې شوی دی، الله به بیا را ژوندی کړي. خیال هم د دې خبرې ته، خو د دوی کم عقلتوب دی. قل ورته ووایه جواب څه ناشنا، یحییها الذي انشأها اول مره، را ژوندی به کړي دا هغه ذات چې پیدا کړی دی دی اول پیر، وهو بكل خلق علیم، او هغه په هر پیدایش باندې پوهه دی. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، هغه ذات دی چې پیدا کړی دی تاسو لره د ونې شنې نه اور، دا هم د الله د قدرت نښه ده، او دا چې الله قادر دی چې انسان راپاسي. شنې ونې ته وګوره، اور ته وګوره، دا د الله قدرت دی. فاذا انتم منه توقدون، نو دغه وخت تاسو د هغې نه اور بلوئ. اوليس الذي خلق السماوات والارض، آیا نه دی هغه ذات چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، بقادر، قادر، على ان يخلق مثلهم، په دې خبره چې پیدا کړي په شان د دوی، په شان د چا؟ انسانانو. بلا ولنا، وهو الخلاق العلیم، او هغه ښه پیدا کوونکی دی، ښه پوهه دی، هغه ته پیدا کول څه ګران دي. انما امره اذا اراد شیئا، یقینا حکم د هغه کله چې اراده وکړي د یو شي د پیدا کولو یا د جوړولو، ان یقول له، چې وایي هغه ته کن شا فیکون، نو هغه شي. دا مړي نشي راپاڅولی دا رب، راپاڅولی شي. نو ځکه آخره کې وایي فسبحان الذي بیده ملکوت کل شی، بس پاکی د هغه ذات لره چې په لاس د هغه کې بادشاهي د هر شي ده. والیه ترجعون، او هغه ته به تاسو ورګرځولی کېږي. یعنی پاک دی رب د دغه ټولو خبرو نه چې دا مشرکانې پسې کوي، او هغه ته به دا ټول مخلوق واپس کېږي. شروع د صورت شی و د قرآن نه، یاسین والقرآن الحکیم، او ختم په دغې شو وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین.
سبب إن شاء الله سورة الصافات نشوروكو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.